دا یو ورور سوال کړی دی چې بعض خلک ژوندي او د ځان دپاره قبر وکني، نو دا جایز دی او که نه؟ ځان له قبر نیولی. الجواب: قبر ځان له نیوه دوه قسمه دي. په داسې ځای کې ځان له قبر نیوه، په داسې مقبره کې چې هغه عامه وقف وي، نو په داسې ځای کې ځان له قبر نیوه نه دي روا. ولې ځکه چې تا په نورو خلکو باندې ځای تنګ کو او ته به یا مړ کېږي دې ورځو کې یا نه مړ کېږي او نور مسلمانان ته به ضرورت وي، نو عامه مقبره ده. لکه اوس یو کلي کې عامه ځمکه ده وقف تر ټولو مسلمانانو دپاره چې دلته به قبرونه او یو ځوان پکې راولګېد وایي دا قبر به چا دا به زما وي. نه، موږ ورته دلته نه شي نیوی، دې کې به ځان له قبرونو نه نیسي. ها خپله ځمکه یې ده وایي دا زما ځمکه ده، زه به کې ځان له قبر نیسم، بیا صحیح، هېڅ خبره نه. دلیل به څه دی؟ لکه عایشه رضی الله عنها هغې به څه وایي په کوټه کې دننه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښخ کړی شوی و، ورسره خوا کې څوک و؟ ابوبکر صدیق و، او دا درېیم ځای ما ځان له ساتلی و. دا دلیل دی بې ګوره، دا درېیم ځای وایي ما ځان له ساتلی و چې بیا هلته څوک ښخ کړی شو؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه او عایشه رضی الله عنها په بقي کې بیا ښخ کړی شو، نور ځای په کوټه کې نه و. هغې وایي یو مې خاوند دی بل مې پلار دی، زه به ورسره په خوا کې دلته ښخ کړی شي، خو بیا هلته نصیب نه و. عمر بن خطاب یې مخکې کوي دا ډېر حقدار دی. نو حاصل دا شو که عامه مقبره نو بیا پکې ځای نیوه نه دي جایز. خپله ځمکه یې ده، خپل جایداد یې دی، بیا پکې قبر له ځای نیوی شي. والله اعلم.